Kadromano dostanos terima kasih perhatian په بیجینګ کې لومړی زیرک رستورانت شاوخوا درې کاله مخکې د مشتریانو پر مخ پرانیستل شوی او د ډېرو خلکو پاملرنه راجلب کړې ده. په زیرک رستورانت کې ماشیني اشپزان او خدمتګاران څنګه کار کوي؟ نن ورځ به زه د دغه رستورانت سایل وکړم او تاسو له ما سره واوسئ.谢谢. د دغه رستورانت پر چارچاپېر دیوالونو د ګرده پروجکشن له لارې ویډیوګانې خپرېږي. کله لیرې فضا او ستوري ښیي او ځاله کوي او کله ښکلي کوران ښیي. دغه رستورانت د یوې مجازي دنیا په شان دی. مشتریان د آنلاین منیو له لارې د خوړو سپارښتنه کولی شي. ډېره اسانه او چټکه چاره ده. د مشتریانو سپارښتنې سمدلاسه په آنلاین سیستم کې پخلنځي ته لیږل کېږي. ورپسې ماشیني اشپزان د آنلاین سیستم تر کنټرول لاندې په اتوماتیکه توګه اړوند خواړه چمتو کوي او په پای کې یې ماشیني خدمتګاران مشتریانو ته وړاندې کوي. د روبوټونو کاري سرعت څنګه دی؟ له ما سره وخت حسابوي. اوس زموږ خواړه پر میز ایښودل شوي دي او یوازې یوه دقیقه انتظار کوو. کاري سرعت ډېر چټک دی. اوس پیل کېږي. خوندور خواړه وخورو. په دې رستورانت کې د زیرک تخنیک او روبوټونو په کارولو کاري سرعت او کیفیت لوړ شوی او دلته مشتریان هم له زیرک تخنیک څخه او هم له خوندورو خوړو څخه ښه خوند اخیستلی شي.